رب العالمین ما سي مبارک په ډیرو موکو لیدلی هغه مشغولیت ما لیدلی هغه مشغول بالله مشغول فی الله مشغول الی الله او داسې اوقات مم لیدلی تاسو به لیدلي اقرار یې وکړئ که چا لیدلی سي مبارک په مجلس کې ناست او غیر حاضر به ناس باو تا به وی چې ګوري ماته خو تا ته یې نه کاته هغه وجه څه وه هغه به مشغول فی الله مشغول الی الله به مجلس کې به ناست تا سره او خبرې به رب العالمین سبحان الله مونږ او تاسو شکریا ادا کړئ سجده ولګوئ د شکر چې سي مبارک خلک سي مبارک خلک او په خپله به تر زیارتو کې اورېدلي چې بچیا قیامت په ورځ به وینې ډېر د جوبو والا ډېر د کوبو والا ډېر د خټو خټو زیارتو والا ډېر د لوی لوی ګنبدو والا او ډېر لوی لوی سلسلو چلیدو والا خلک به وینئ چې د ستاسو دغه فقیر د حاجي ګل سي مبارک قبر ته یې لاس ونیو او بابا سي چې ډېر غټ غټ خلک به دلته لیدلي داسې خلک چې لکونه لکونه اجتماعګانې به کا لوی لوی لنګرې به چلی قیامت په ورځ به وینئ چې دا لویو جوبو او کوبو والا خلک د ستاسو دې فقیر پسې به شاته رواني سبحان الله الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر نعره رسالت یا رسول الله نعره رسالت یا رسول الله شان اولیاء شان اولیاء زه خپله خبره ختموم امام احمد بن حنبل صاحب په جیل کې چا پوښتنه تر وکړه چې امام صاحب په حقه یې که په ناحقه یې باچا یې وخت په جیل کې اچولی او ته خو امام احمد بن حنبل صاحب د خپل مذهب مالک یې ورته ویل چې بچیا زما د حق او د ناحق فیصله به زما جنازه درته ښکاره کوي او تاسو د سي مبارک جنازه بیا ولیده د حقانیت فیصله بیا په جنازو باندې شي دوستانو سي مبارک سره خلکو ډېرې سفرې کړي او چا چې سفر ورسره کړی څوک ورسره په حضر کې پاتې شوي څوک ورسره په خلوت او په جلوت کې پاتې شوي څوک په قربت او بعودت کې پاتې شوي هغو خلکو نه پوښتنه وکړئ چې سي مبارک څنګه و ډېر خلک په جلوت کې بیل قسم وي او چې خلوت ته ننوځي نوې نوې کا ډېر خلک په حضر کې ټیک وي په سفر کې بل قسم وي ډېر خلک نږدې نه بیل قسم وي چې لرې شي بیا درته ښکاره شي خو د زموږ صاحب مبارک سفر یو که حضر یو که جلوت یو که خلوت یو که قربت یو که بعودت یو دوستانو نه تپوس وکړئ چې درته ښکاره کا چې سي مبارک چې په جلوت کې څومره لوی ولی په خلوت کې د هغه نه څو چنده باندې لوی ولی او نن چې چا ځای باندې ولیاړ الحاج مرحوم دادولي حاجي صاحب دا بچي یې ناست دي مسیح او ورورونه یې ناست دي تر زامن یې ناست دي پوښتنه تر وکړئ دا د سي مبارک د سفر ملګری یم دا یې د حضر ملګری یم او تاسو د هغه نه پوښتنه بیا وکړئ چې د سي مبارک جلوت او خلوت څنګه او دا بله واورئ خبره ختمومه په دې خبره باندې شیخ الاسلام صاحب یی چې کوم سړی چې د الله ته نږدې نو د دغه اخیري مقام په کله ته پېژنې چې دا په اخیري ځای کې دی دا به پېژنې هلته په چا باندې به څوک 100 کیلومیټره لرې مییني څوک به په بل وطن کې په مییني خو چې کله په چا باندې خپل رشته دار مین شو په چا باندې چې خپل رشته دار مین شو خپل ورور تر بیعت وکړه خپل زوی تر بیعت وکړه خپل تر زوی څوک ومانه خبر شه چې په ولایت کې د دا سړی په اخیري مقام کې ولاړ سي مبارک ناست دی موجوده سي مبارک کله داسې ما او تا په دې خبره باندې نه وي پوه کړي چې دا دوی دا رشته په ما او تا خرڅه کا خو که خبرې را سره کا دې که چې دین ځان د سي مبارک مرید حسابوي ورور یې ناظرین سي مبارک یې شعر کې یی چې دا خو هر څه چا د مخ په برکت دا خو هر څه چا د مخ په برکت دی او ای نظر چې مرید د لوی سړي رور چې کله رور ومني رور یې ما حمدون صاحب ناست دی دوی والد صاحب رور یې چې د زما مرشد او د زما صاحب مبارک چې دا ما هر څه او هغه فنا فی شیخ مرتبه کې هر څه به چې وي سي مبارک به حواله کې چې سي مبارک داسې کړي سي مبارک دا روټۍ داسې خوړلې سي مبارک دا سفر داسې کړی د مدینې منورې سلام دې داسې کړ دا به خامخا د هغوی ذکر به پکې کړ نو ملګرو زه دا خبرې په همدې ځای باندې را ختمومه
بس سه مبارک مونږ او تاسو له ډېر څه راکړي دي د الله جل شانه شکر وباسئ بار بار یې وباسئ ډېر یې وباسئ خدای یې را پېژندلی رسول الله یې را پېژندلی مدینه منوره یې را پېژندلي د دغو خلکو مینه او محبت یې را پېژندلی دی قرآن سره تعلق یې را پېژندلی تسبیح یې لاس کې راکړي امن یې راکړی دی دا څه چې دي دا سه مبارک مونږ او تاسو راکړي دي رب العالمین د سه مبارک قبر د جنت باغچو نه باغچه وګرځوي او رب العالمین د مونږ او تاسو دا تعلق زه خو چې خپل چاته نصیحت او وصیت کړم دا خبره ورته کړم چې ګوره یا خبره واورئ کوږوالی یې کې رانشي